ای مؤمنانو، ستاسو لپاره د قتل په دعوا کې د قصاص حکم لیکل شوی دی. آزاد د آزاد په مقابل کې وژل شي او غلام د غلام په بدل کې او خځه د خځې په بدل کې. هو کله کوم قاتل سره د هغه دینی ورور یو څه نرمي کولو ته تیار وي، نو په ښه وجه د وژنې د بدل په باب اقدام وشي او پر قاتل باندې لازمه ده چې په صداقت سره خونه ورکړي. دا ستاسو د رب له خوا سانتیا او رحمت ده. کله دین وروسته څوک تجاوز وکړي، د هغه لپاره دردونکی عذاب ده. او خیران ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند ده. په کار ده چې له دې قانون نه سر و نه غړوي. پر تاسو باندې فرض کړئ شوی ده چې کله له تاسو نه د کوم یو د مرګ وخت را نږدې شي او هغه له ځانه وروسته مال پریږدي، نو مور پلار او خپلوانو ته دې په مناسبه توګه وصیت وکړي. دا حق دی پر پرهیزګارانو.